کمزورې خدای ته صبر وکړه بیا به ورسره ښه خوشحاله یې ګوره چې پلار شمله دې ټیټه نه کړي څه خبره ده لښته ولې ژاړي هېڅ خبره نشته هسې یې زړه ډک دی څنګه څه خبره نشته ولې هسې څوک ژاړي وایه څه خبره ده مرکه ورپسې راغلی بله کوټه کې ناست دي مرکه د څه د چا مرکه هغه شعر که شعری نومېږي نوم یې ما ته هم سم نه راځي د لښتې غوښتو ته راغلي شعر کوم شعر زه یې څه پېژنم خو د ډېره وخته پلار ته درته ویلي ول نن یې سپین ږیرې راوستي ادې هغه خو زوړ سړی دی لښته خو لا ماشومه ده همداسې ماشومانان یې خو دلته ورکول کېږي دا خو څه نوې خبره نه ده ګوره چې پلار په مخ کې د یوه خبره مو ونه کړې دا سراسر ظلم دی لښته خو د هغې د لور په ځای ده دا سوچه ناروا ده دا ډېر لوی ظلم دی جبار خان موږ ټول نن ډېر خوشحاله یو چې د شعر سره د خپلوۍ د زړه ښه کړی او موږ نن تشه زولۍ نه لیږي صحیح دوستي همدې ته وایي چې په خپلوۍ بدله شي دا د دې خبرې ثبوت نن تاسو ورکوئ السلام علیکم وعلیکم السلام مشران ټول ستړي مه شئ ژوندی اوسئ خیر اوسئ سره له دې چې د پلار په مخ کې خبرې کول بې ادبي ده خو نن چې دا تاسې کوم کار دپاره راغلي یاستئ دا سراسر ظلم او بې عدالتي ده بې عدالتي د څه شي بې عدالتي موږ یو نیک کار دپاره راغلي یو ستاسې په نظر دا یو نیک کار دی چې وړه ماشومه دی داسې یو چا ته ورکول کېږي چې د عمر په لحاظ یې د پلار په ځای دی هلکه ته د خپل ځای وپېژنه بې ادبه د مشرانو په مخ کې خبرې کوې پلاره دا د یوه چا د ټول ژوند مسله ده او د یو ورور په توګه زه دا حق لرم چې د خپلې خور نه دفاع وکړم دا ظلم دی دا ناروا ده تاسو د یو بېګناه انسان ټولې هیلې په سیند لاوکوئ خو رښتیا چې آخره زمانه شوه پلار یې ناست او واک یې ورور کوي هلکه درته وایم ووځه یعنې اوس به دې په دې سر وولم زه به ووځم خو که زما خور دې سپین ږیري سړي ته ورکړل شوه او تا دا کار وکړو نو زه به په خپله خپل ځان ووژنم اوس نو ستاسو د ټولو خوښه چې دا کار کوئ او که نه ته زموږ رواجونو ته په سپکه ګورې داسې کارونو ته دلته اجازه نشته په داسې رواجونو دې ور پورې شي چې د یو چا ژوند پکې د څو روپو لپاره تباه کېږي دا دې زه لاړم خو زما خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې زما په ژوند څوک هم دا کار نشي کولی جبار خان دا ده چې په دې کار د اوس لپاره تیږه پرېږدي